دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه رااله ام هاني رضی الله عنها چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر لور ده او د علي بن ابي طالب خور ده مشره خزوه او ایمان یې ډېر په خار راوړیو نو دی ویل یا رسول الله زوس بډای شوم او ضعیف یم نو ما ته داسې عمل لا وکړو چې زه په ناسته کومه چې آسان عمل یو په ناسته باندې کیږي چې ودرېدل پکې نه منډه ترله پکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا اذکار ورخودن دغه تسبیحات دا سبحان الله الحمدلله دا اذکار ورخ او د دې هر یو دونه غټ فضیلت بیان دونه درون فضیلت بیان کوي چې سړی هغه نشي متصور کولای چې لکه په دونه لږ عمل باندې دونه ډیر شي څنګه ملاوي خلکو دا بعید ښکار کوي حلاله چې دا حدیث صحیح او حسن صحیح حدیث دی یا حسن حدیث دی ضعیف هم نه دی قوي روایت دی مسند احمد او نور کتابونو د حدیثو کې راغلی دی هغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې سبح الله 100 تسبیحه سبحان الله وایا او سل کړه دا ویا د ورځي دا اقل درجه ده زیاده چارچونه پسې وي دي کې زیاده جایز لکه مخکې ما ویلو سبحان الله وایا نو طالب الله رب العزت د دې دمر اجر درکې لکه گویا کې تاسل غلامان من ولد اسماعیل علیه السلام آزاد کړل اسماعیل علیه السلام اولاد څوک دي عرب د عرب غلامان چې دا قیمتي دي او دا غي آزادول ډیر ضروری دي او هغه دا غي غلامي ډیره بهتره ده په نسبت د دې چې عجم سره غلام کې هغه به آزاد کی نو د عربو فضیلت هغه ډیر دی په عجم باندې او به خاص کر د اسماعیل علیه السلام د اولادو عرب څو قحطانیه دي او څه چې کوم دي بني اسماعیل دي وای چې سلو من ولد اسماعیل د اولاد د اسماعیل علیه السلام او تاسو ته معلومات ده علماء زموږ د زمانه کې اوس نشته بین الاقوامي طریقې سره د کفارو بند کړی دي کنيونه دا په جهادونو کې راوستل پکار دي په جهاد کې سره کافرانو ونی سره ویلي او غلامان ته جوړ کی او دا اخر زمانه کې بدل ډیریږي ان شاء الله تعالی لکه حدیث د جبرئیل نه معلومیږي چې الله رب عزت د مسلمانانو قوت راولي دا کافرانو به غلامان کیږي ان شاء الله تعالی او دا وخت قریبا ان شاء الله راتلونکي دي كما يدل على ذلك المبشرات نو دا اصل غلامان وې دي انسان آزاد او دا یو غلام آزادېدلو ثواب هغه دار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو غلام آزاد الله به دا انسان د ور نه آزاد کی هر اندام د دې انسان به د غلام د هر اندام په مقابله کې آزاد کړي چې د ور نه حتی فرجه بفرجه تر دې چې د عورت به الله د ور نه آزاد کړي د غلام د عورت د وجه نه دا پکې خاص ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عورت به الله رب عزت د دوبه کې د دې غلام د آزادولو په وجه باندې د غلام د آزادېدلو ډېر حکمتونه دي چې ولې شریعت امر کوي چې غلامان آزاد کړي د دې څه پیدا ده د دې ډېر ناشنا پیدا دي چې زه اوس نه بیانوم ځکه چې بیا نه موضوع بل طرف ته ځي دویمه خبره او ته دا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې وحمد الله 100 تحمیده اے ام هاني تسل کرت الحمدلله وای دا ورځ الحمدلله دا کلمه سل کرت وایا نو د دې به دمر اجر الله رب العزت تعالی درکې لکه سل اسنه مسرجه چې هغه باندې زین واچول شي هغه زمانه کې ټینکونه د حیثیت لرل د اسنه د حیثیت لرل کې د ټینکونو په دې زمانه کې لکه غاړه د موټر په شان حیثیت لاره جهادونه په هغه کې د لوس په ټینکونو دي شوی نه مانی کې غټ جنگونه چي وي وای د څه ده لکه سل اسنه چې ته هغه مسرج کی او ملجمه کی واګي متوروای چې د پاسه بنزین ورواچي او تحملین علیها فی سبیل الله او د الله په نامه ورکی تحملین معنا دا ورکول چې د الله په لار کې په خلق بار کې نه د الله د رضا لپاره ورکی سره سونه چې د ډیر قیمت لري چې غریب سره داغي وسه شرط کیږي یو وسه نه کیږي نو سره به د کم زنه وش نو دا سړی ته حاصلېږي په الحمدلله سل کرته باندې او دا سره په 5 منټو کې 10 منټو کې خپ قلار باندې ویل شي خه توجه سره ویل شي دمر اجر سره په لږ سات کې حاصلول شي کومه مخ کې وی چې دا يتعلق بالایمان خبرې دي د ایمان پر متعلق دي چې قوت ایمانی دا خبره ته دی ښکارا کی ور سره وی بل کار دا کوي چې دا الله اکبر وایا او الله اکبر چې دا غي هم فضیلت او توروخو دا هغه دا ده وی گویا کې تسل وکان بدني جو توای وکان هغه داسي چې متقبله چې د الله په دربار کې قبول کړي شي وي
دا ته د الله رب العالمین د پاره ورکی او الله دې نه قبولم کینې په یو الله اکبر باندې سل کړه الله اکبر باندې ته الله رب عزت سلو او خانو ثواب درکې او لا اله الا الله وایا سل کړه زکه د دې فضیلت اغداده وی لکه د اسمان نور ترزمه کې پرې دا کومه فزاده دا ټوله تا ډکه کړه د خپل نیک عمل نه دومره اجر الله رب عزت د دې تعالی لیکي د اسمان ترزمه کې پرې خدای ډیره فزاده چې دا د یو الله طاقت یې ډکولې شي نور بندگان نه شي ډکوله او دا په لا اله الا الله باندې ډکیږي دومره عظیم فضیلت دی او ولا يرفع لاحد يومئذ عمل او د هیڅ شابه داسې عمل نو چتیږي الله ته لکه تا چې څنګه عمل کړی دی په دې ورځ باندې وستا د عمل نه بهترین عمل والا نه الا من اتى بمثل ما اتيت به مگر هغه انسان چې ستا په شان عمل وکي نو غستا د عمل به برابرۍ او یا راولږي په دې باندې زیادت وکي نو ستانه به غوري لکه د بل روایت نه دا خبره معلومي نو ګوره دا درې څلور اسکار رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کروڑا ثوابونه به وخدل سل سنه او دارنګ سلو خان سل غلامان او د اسمان نواله ترزمه کې پر دا پیزاډه کول چې دې حساب صرف الله ته پته لګي نور مخلوقات دانشي راجمه کول یو کم 50 کروڑ خبرې چې دی غوړې دي دا ما غټي خبرې بیان کړې دا یو کم 50 کروڑ نم چې په سی وراوړي هغه یو کم 50 کروڑ حدیثونه دواړه کمزوري دي او د جهاد په باره کې راغلي دي لکه د سنن ابن ماجه د ابو داود روایت نه معلومیږي تاسو ته دا یو وضاحت ډیر مرګورو ته معلوم دی نو ګوره د الله رسول په لږ عمل باندې دومره ډیر اجر خو درې ځکه چې په ذکر د الله